ګرانو لیدونکو، نن یو ځل بیا ساحې ته راغلي یو. فارمیدو کې ځینې باغونه دي چې د مالټو چې په روز کال کې نیول شوي دي. د دې د بوټو په روزلو کې یو څه مسایل دي چې هغه تاسو سره شریکو. تاسو یې وګورئ، ځکه که څوک د مالټو باغونه جوړوي نو دغه مشکلات بیا دوی متوجه اوسي. که چیرې دغه بوټي ته تاسو وګورئ، ځینې نور هم بیا تاسو باندې ګورو. کله چې د یو بوټي شاخبري په ژمي کې کیږي نو ټوله مسله هم دلته نه ختمیږي. یعنې په ژمي کې شاخبري کول ضروري دي، خو په راتلونکي فصل کې لکه په پسرلي کې باید د دې بوټي کوم بې ځایه څانګې چې د بوټي نه رازرغونېږي هغه باید په هماغه وخت سره کنټرول شي. دغه بوټي ته راځو، تاسو وګورئ، دا هغه اصلي تنه ده، خو فکر وکړئ چې دا شاخبري شوی مو بوټی جوړ شوی دی، خو بیرته دلته لاندې ځینې نودې په دې بوټي کې رازرغونې شوي دي چې دا اوس باید موږ د دې نه قطع کړو. خو که چیرې دغه بوټی په تیر کال د کینولو په وخت کې شاخبري شوی وی، قطع شوی وی، لکه تربیه شوی وی دا بوټی، او بیا په اول پسرلي کې دغه د سور میاشتې په شاوخوا کې دې ځای کې دغه نودې چې په هغه وخت کې وړې وې، دا په لاس باندې یا په ګوته باندې توږل شوی وی یا په قیچي لرې شوی وی، نو اوس به دغه ځای چې دی دغه اضافي یا بې ځایه څانګې نه لرلی. راځو دغه بوټي کې تاسو ته لږ دا مسله تشریح کوم. دا نوی کېنول شوی بوټی دی، یعنې بوټی چې کله نوی تاسو کېنوئ دغه بوټی موږ شاخبري کړو، دلته یو څانګه د دغه وه د روټ سټاک څخه وه، دا هم لرې کړه ترېنه، دلته یو دانه وړه څانګه وه، دا هم ترېنه لرې کړه، دې طرف ته په دې ځای کې بله څانګه وه، دا هم لرې کړه، دغلته د دې څانګې چې دی د عمومي څانګې سر هم قطع کړو. اوس به دا بوټی په راتلونکي را روان موسم کې، مثلا اوس هم لکه پسرلی را شروع کیږي، نو دا بوټی به د دې سر نه تر دې لاندې ساحې پورې به دا زخې راشنې کوي. نو په هماغه وخت کې به موږ او تاسو کوشش کوو چې د دې ځای نه تقریبا تر 1.20 پورې، یعنې تر 20-25 سانتي پورې دلته چې کومې نودې راشنې کیږي دا باید په هماغه وخت سره د لاس په ذریعه د ګوتو په ذریعه باندې وتوږل شي، او بره چې کومې څانګې پاتې کیږي هغه باید پرېښودل شي. خو بیا به د سرطان میاشت کې یا د اسد میاشت کې په دې باندې ګرځئ، په دې بوټي کې چې کوم واټر سپراوټ دي هغه تیزه وده کوونکې لښتې دي، ځینې خلک ورته شنډۍ لښتې وایي، نو دا په دې بوټي کې په نښه کوئ، په هماغه وخت کې به یې لرې کوئ. نو بیا بل کال ته د ژمي په موسم کې یا د ژمي ختمېدو سره په دغه وخت کې نو دا بوټی به بیا دومره خواري نه غواړي لکه په دغه بوټي کې چې دومره کار دی اوس، نو بیا به تاسو ته په هغې وخت کې شاخبري اسانه وي.